د الله په ذات قسم درته خورم شیخ ادریس صاحب سره نږدې خلق رب دې د شهادت قبول کړي دی په دې میسیجانو کې چې خپلو شاګردانو علماو ته یې کړي او دی ورباندې پېښمان اوس دا خبرې کاشکې ما نه وی کړي او په دې خبرو د مال دین سره کار او سیاست په خاطر مې دا خبرې باید نه وی کړي خو تاسې وګورئ د دې کفارو د غلامانو هغه خپل هدف ترلاسه کړل چې دوی غوښتل چې علما په خپل منځ کې لاس وګریوان کړي او د علماو له یو بل سره لاس وګریوان کېدل ای مسلمانانو رب مې دې قسم یې بیا به دا دنیا په دې بل مخ باندې در باندې را اوړي دا یاد وساتئ دا د الله سنت دی په ځمکه کې هغه مرتد دښمن هغه مرتد انسانان چې د دوی اراده هم دغه وه چې بعضې مشهور علما یې مجبوره کړل د دې دپاره چې له دوی له خولې نه داسې خبرې راوباسي تر څو د علماو په منځ کې یا د دوو ملکونو د علماو تر منځ داسې نفرتونه راسي چې تر څو دوی ترې بېغمه سي او دغه علما له یو بل سره لاس وګریوان سي د ما د الله په ذات قسم می شهید شیخ ادریس رحمه الله رحمة واسعه په دې خبرو باندې پښمانه و په دې خبرو باندې نادم و چې کاشکې ما دا خبرې د دې ظالم په حمایت کې ما باید دا خبرې نه وای کړي د ظالم سینن حمایت وکړم نه دی پرېږدي ظالم ته چې حق وایم نه دی پرېږدي او ظالم چې کله یې په خلاف سیم نه دی پرېږدي خو شیخ ادریس صاحب مجبوره سوی و دې خبرو ته دی ورباندې پښمانه و لیکن کفار او د کفارو غلامان خپل هدف ته ورسېدل نن تاسې وګورئ مسلمانان د علماو په شهادتونو باندې یو بل ته خوشحالیانې ورکوي کفارو خو غوښتل همدغه د دین دښمنانو خو غوښتل همدغه چې دغسې علما بدنام کړي چې هغوی ټول عمر د قرآن او د احادیثو خدمت کړی و دی خو ټول عمر په لاس کې بخاري درته راخیستلې وه ودې ما مسلمانه وروره ولې دومره په ضد کې راغلی چې نن د علماو په شهادتونو باندې خوشحالیانې کوي نن ولې دومره په ضد کې راغلی آیا په ورځ قیامت به محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم شفاعت غواړي که بې نه غواړي که رسول الله درته ویل چې تا هغه خلق معاف نه کړل چې ټول عمر قال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ویل هغه دې معاف نه کړل ما مخکې تاسو ته یوه خبره وکړه موږ ته ولې په دې سترګه ګوري یا د موږ استادانو علماو ته ولې په دې سترګه ګوري چې دا انبیا دي علما انبیا نه دي غلطي ځینې کېږي اشتباه ځینې کېږي سهو ځینې کېږي شیخ ادریس صاحب چې کومې خبرې کړي په هغو باندې پښمانه سوی و په هغو باندې نادم سوی و حتی په شخصي کې تاسې د ده خپله صوتي میسیجان وګورئ د مجبوري په خاطر یې بعضې خبرې کړې وې د ظالم د جابر حمایت یې کړی و د قاتل حمایت یې کړی و باید نه یې وی کړی لیکن د دې معنا دا نه ده تاسې د دې کفارو اهدافو ته وګورئ چې نن یې غوښتل همدغسې د مسلمانانو په منځ کې یو داسې نفرت پیدا کړي د دې علماو په منځ کې یو داسې نفرت پیدا کړي تر څو علما په یو بل باندې ولګېږي او علما په خپل منځ کې لاس وګریوان شي سره او دغه د دین دښمن درته ګوري او له تانه خوند اخلي ای مسلمانانو بیدار سئ ای علماو بیدار سئ ای د پاکستان علما و تاسو ته وایم ای د افغانستان علما و تاسو ته وایم دا مکار دښمن دا مکار د دین دښمن دا مکار د قرآن دښمن دا مکار د شریعت دښمن دا مکار د پښتنو دښمن دا مکار د مسلمانانو د عقایدو دښمن دا وپېژنئ په خدای قسم دا پرون هم د موته د دین دښمن و دا نن هم د موته د دین دښمن ده دا سبا هم د موته او د موته د علماو د دې ټولو په الله مې دې قسم وي دا روزل سوی د دې دپاره ده چې اسلام بدنام کی علما بدنام کی قرآن بدنام کی د مسلمانانو عقاید ور خراب کی او مسلمانان له یو بل سره لاس او ګریوان کړي د الله خاطر وکړي مسلمانانو تاسو ته وایم ګوري د کفر په دې دام کې راګیر نه سئ ګوري موږ په شهادتونو باندې نه خفه کیږو د موږ د استادانو د موږ د اسلافو د ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار د شهادت تمنا کړې ده د ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم بار بار یا رب د تا په لار کې شهید سم بیا راژوندی سم شهید سم بیا راژوندی سم شهید سم بیا راژوندی سم د محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دا تمنا کړې ده لیکن ای مؤمنه مسلمانه تا ته وایم ګورو د کفارو په دې دام کې راګیر نه سئ ای علماو ګورو د کفارو په دې دام کې راګیر نه سئ د دین د دښمنانو د دې ظالمانو جابرانو په دام کې راګیر نه سئ رب مې دې قسم له علماو نه به غلطي کېږي ګورئ
د علماو نه به اشتباه کیږي. ګوري علما معصوم نه دي، علما پرشتي نه دي، علما له اسمان نه دي راغلي، علما رسولان نه دي، علما د موت په شکل انسانان دي. غلطي به جنې کیږي، اشتباه به جنې کیږي، سهو به جنې کیږي. ای مؤمن مسلمان سید رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ځان بولي. ګور د کوپارو په دې مکار دام کې راګیر نسي. والله قسم د دې خلقو اراده دا و چې دا خبرې به په دې عالم باندې کوو. د دې د کوپارو د غلامانو اراده دا و چې دا خبرې به په دې علماو کوو تر څو د دې علماو په منځ کې بدګماني په یو بل باندې پیدا سي. بیا په دې خاص کر نن وخت کې چې د افغانستان کوم حالات او علما دي او بیا د خیبر پښتونخوا کوم علما او حالات دي، دوی غوښتل چې دا خلق په خپل منځ کې لاس او ګریوان سي. دی غوښتل امدا چې دغه مسلمانان او دغه علما په خپل منځ کې لاس او ګریوان سي، په یو بل باندې بدګمانه سي، په یو بل. ګوري دا کوپار ډیر قسم اهداف لري. ای مسلمانانو رب جل وعلا وایي یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. رب وایي چې په زړونو کې څه درته پټ کړي دي دا ډیر لوی دي. دا دسیسې وپېژنئ ای مسلمانانو، دا پریبونه وپېژنئ ای مسلمانانو. اله العالمین مو سرلوړي کړه. خدای جل وعلا دې د شیخ ادریس صاحب شهادت قبول کړي او هغه مسلمانان چې د په بعضې خبرو باندې دردېدلي ول هغه د شیخ ادریس صاحب د مجبوري خبرې وې او د مجبوري په خاطر مجبوره سوی و دې خبرو ته. د علماو د بدنامي دپاره، د علماو د بې اتفاقي دپاره، د مسلمانانو په خپل منځ کې د بدګماني دپاره شیخ ادریس صاحب په هغو خبرو په الله قسم پښیمانه و. که تاسې میسیجان غواړئ زه به د نږدې شاګردانو میسیجان درته واوروم، په هغو باندې پښیمانه اوسئ. کاشکې ما دا خبرې نه وای کړي، ما خو د علم او د درس او د تدریس خبرې وای. خو تاسو خیال کړی وي چې دا کوپار قسم اهداف لري، قسم اهداف لري. ما یو وخت کې تاسو ته یوه خبره کړې وه چې ګورې موږ زر په هر چا باندې ښه ګمان کړی ده. نو کوشش وکړي قدرمندو دوستانو، نن د مخ خپله خپرونه ده د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم. ګورې د علماو په شهادتونو مه خوشحاله کیږئ. ما مخکې تاسو ته ویل علماو نه به یوه تیزه او غلطه خبره کیږي، اشتباه به کیږي. هغه معصوم نه دي، هغه انبیا نه دي، هغه علما دي. علماو نه به اشتباه کیږي. خو ګورې د عالم په مرګ باندې خوشحالېدل په خدای قسم د الله عذابونه ورپسې را روان وي. تاسو د پښتنو منطقو ته وګورئ، په الله قسم په کومو تکلیفونو چې موږ راګیر یو. دا د صحابي د اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدالله ابن عباس خبره ده. وایي کله وخت کې یو عالم شهید کیږي او ظالمان په شهادت رسوي، د دې په بدل کې به الله هغه وخت د قهر غصه او سړیږي چې تر څو له هغه قومه 15,000 انسانان وژلي نه وي. د ما خبره نه ده، د ما د پلار خبره نه ده. زه د زنداباد او مرداباد والا نه یم. د رسول الله د اهل بیت او د صحابي د جلیل القدر صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او آثار او د هغوی خبرې دي. ما کوي داسې قربان موسم دا مکار دښمن، دا ذلیل دښمن، دا شرمېدلی دښمن اله العالمین ته تباه برباد کړي، اله العالمین ته نیسو نابود کړي، اله العالمین ته تباه او برباد نیسو نابود کړي. اله العالمین د دې علماو د وینو په خاطر، د دې مظلومو پښتنو د وینو په خاطر، د دې مظلومو پښتنو د دې مظلومو مسلمانانو د وینو په خاطر، بیا د دې علماو په وینو لړلو جسدونو په خاطر، یا الله دا ظالم تباه او برباد نیسو نابود کړي. اله العالمین په داسې عذاب گرفتار کړل لکه فرعونیان سره گرفتار کړل، په داسې عذاب گرفتار کړل لکه ثمودیان سره گرفتار کړل. اله العالمین داسې نیسو نابود کړي لکه د لوط علیه السلام قوم سره نیسو نابود کړل. یا الله یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین.